سره کېږي بیچمیټ مې دي دا تاسو چې کومه خبره وکړه که نه چې هلته ټوپک ورکړه هغه غریب دې ځای له راوستی دی هغه ورته دا ویلي زه ذله ختمومه تاسو د ذله زه ختمومه چې تاسو دلته پردو ځمکو پسې نښتې ګوره چوړ پوره ما هسټري معلومه کړه ځمکه ستاسو ده 45 بیکونه دي او دا ځمکه ستاسو ده تاسو قلنګ اخیستی ستاسو په نوم باندې ټول مر را روانه ده اوس چې کله موږ په ځمکه مسله کول غواړو نو موږ څه وکړو جلد ډزې وکړو که نه چې ډزې وکړو هلته 145 وشي 145 کې ځمکه سرکار چې دی هغه ځان سره ونیسي وایي چې څوک پرې دې مالک پته نه دا به زما سره ځمکه ډسپیوټډ کوئ ځان ته مه ځکه چې په ریکارډ کې به تاسو پسې راغله تاسو ادیرې هم هلته دي ستاسو قبرونه هم هلته دي او ټول عمر د پخوا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې تاسو له خلکو قلنګ هم درکړی دی نو څنګه به بیا یو کس پوه چې یاره یو کس په ټول پاکستان دعا وکړي دې دا مطلب خو نه دی که نه بل دا دی چې د هریپور د مدرسې دغه امام صاحب هغه فتوا ما کتله چې هغه هم ستاسو په حق کې شوي ده ټیک ده جي صرف او صرف سیټلمنټ نه دی شوی د سیټلمنټ د وجې نه دا خبره داسې پاتې شوې ده خو دا ټول خلک مني چې ځمکه بیسیکلي سواتي قوم ځکه چې ټول عمر قلنګ پې دي واغستی دی ما د ډي سي کولۍ پاله سره په دې هم باندې ولانجه وکړه چې یاره چې قلنګ پې دي واغستی دی نو ځمکه څنګه د کوستاني شوی ځمکه خو ستاسو ده که بل د ډي آی جي صاحب سره مې خبره کړله مال سر په دې کې مونږ ته ولګوه اف سي ځکه د کولۍ پاله ډي پي او کمزوري کړې ده د هغې نه خلک څنګه راغلی دی مال دلته خلک ودروم هغه څنګه راځي بیا د هغه نه خلک راوخته دی دې خوا راځي او ټوپک یې ورسره دي دا خو د هغه ګناه ده مال د هغه خلاف ایکشن وکړو مال اف سي به کې کم از کم په دې کې موقیم که چې اف سي راشي چې کم از کم د بارډر هغه د هغه طرف نه چې دی هم د کوستان خلک نه پرېږدي او مال د بټګرام خلک په خپله باندې زموږ په خپله باندې هم عمل کوي هغه نه راځي نو هغې وایي ما لیټر کړی دی انټیریر منسټرۍ ته ځکه چې اف سي تاسو ته پته ده دا ډایرکټ د پولیس لاندې نه ده دا د انټیریر منسټرۍ لاندې ده هغوی ما لیټر کړی چې ما ته میلاو شي کوشش زه کوم مال الریډي یو پلټون دلته شته په الای کې دا پلټون ولېږه هلته په غلې میدان کې دیو هلته کېنوه ځکه دیو سره اوزار هم شته دیو سره د اوسېدو ذرایع هم شته ټول عمر اف سي چې دا په سختو علاقو کې اوسېږي نو ډي آی جي صاحب ما دا یقین دهاني کړی چې ما لیټر کړی دی او زه غواړم هم چې په دې کې اف سي کېنوم چې کم از کم دا مسله حل شي دویم دا کار شوی دی چې په کوستان کې اوس راغلی د آرمي خبر شوي وایي آرمي راغلی ده د دې واقعیت نه پس آرمي راغله ما ته اوس هغه ډي سي دا ویل ما نه میجر سره هم خبره وکړه مال چې یو پوسټ په تاسو په دې چوټ کې جوړول چې کم از کم دا مسله حل شي چې بیا دې طرف ته څوک نه راځي 14 ورځې پاتې 14 ورځې بس سیزن هم دونه ختمېږي دونه یخني کېږي څوک راتلی هم دی خوا نه شي انشاءالله ما تاسو ته دا خبره کړله چې دا یقین ساتئ ستاسو دپاره به زه داسې جګړه کوم لکه څنګه تاسو یې لکه څنګه چې د مشر خبرو کړې دی نه زیاتې خبرې به زه کوم او کمې به نه کوم انشاءالله ډي آی جي ته هم کوم او کوستان والا ته هم کوم او کمشنر ته هم کوم دا خبره چې ده دا به انشاءالله دی له به زه په 100 کې زره ورکوم کمشنر صاحب ته به کوم چې خلک راوته دی صاحب خلک مشتعل دی هغه وایي چې ځو موږ په هر حال کې ځو زموږ خلک زموږ په بیکونو کې خلک پراته دی زموږ میخې اوښتي دي زمونږ ګجرانو باندې ته ویلي چې یار تاسو دا ځای پرېږدئ قلنګ به موږ له راکړو ټولو خبرونه زه خبر یم که نه زما خو دغه 100 ورځې شوي دي که په دې مسله کې زما انټرسټ نه وی زما دلچسپي نه وی زه ولې دومره خبر وی ټیک ده که نه زه به نن انشاءالله د کمشنر صاحب سره بیا په دې باندې پوره ډیټیل باندې ډسکشن او کمشنر صاحب ما ته دا هم ویلي چې د دې خلکو خلاف به موږ ایکشن کوو که دا په مانسهره کې اوسېږي که دا په ارزه کې اوسېږي خو دلته لانجه کړی دی به زه ایکشن کوم دا ماته کمشنر صاحب ویلي دي انشاءالله زه بیا دا غواړم چې کمشنر صاحب نه زه لږ ټایم والم او ستاسو یو لس اته مشران زه هلته بوځم او دا خبرو سره موږ بیا هم ډسکس داسې به ټیک نه ٹھیک ده جی نو امید ساتئ انشاءالله ما تاسو ته بیا ویلي دي زما په کوشش دا چې په ټګرام کې څومره وخت زه به داسې کوشش کوم لکه چې په تاسو کې یو کس یم انشاءالله